کتونکو د ننني یو نوي پروګرام سره زه نور محمد تاسو ته د چکدرې تازهګرام نه مخاطب یم. کتونکو لکه څنګه تاسو په فوټیجو کې کتلی شئ د سادات فلاحي تحریک د طرفه یو د صوبایي سطحه باندې یو غونډه چې ده هغه روانه ده. په دې کې ما سره د تازهګرام یو اوسېدونکی سادات فلاحي تحریک سره تعلق ساتي. دوی نوم د پوښتنه لرو. صاحب د وخت راکړو ډېر مننه کوم وخت راکړو. اول سره خپل نوم شریک کړئ. تازهګرام اوسېدونکی تاسو دا راته ووایئ چې د سادات کوم فلاحي تنظیم چې کوم دی دا نن کوم میټینګ وشو صوبایي د دې ایجنډا څه ده او د فعال کېدو لپاره به څه کردار ادا کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دغه شانګلې نه راغلی موږ له وخت راکړو. نو څنګه تاسو تپوس وکړو، زما نوم سید اشفاق علي دی، تازهګرام اوسېدونکی یم. نن زموږ چې کوم پروګرام و د سادات فلاحي تحریک د دې له مرکزي او صوبایي قایدین راغلي وو، زه د هغوی ډېر زیات شکریه ادا کوم. او تاسو یو تپوس وکړو چې ستاسو مقصد څه دی. نو زه تاسو ته دا یادګیرنه کوم چې دا کوم نوم دی سادات فلاحي تحریک، نو دې به تاسو اندازه لګېدلې چې موږ د فلاحي تحریک ولې جوړ کړو، د مقصد څه و. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په قرآن کې راغلی دی چې ان ارسلناک الا رحمة للعالمین، دا الله پاک رحمت را لېږلی دی د للعالمین دپاره، یوازې د مؤمنین یا د مسلمین دپاره نه، دا د ټول عالم دپاره راغلی دی. نو موږ هغه سبق او هغه موږ چې کوم درس راکړی دی نو د هغې کوشش کوو چې موږ د دې قوم او د دې خلکو خدمت وکړو. او بل دا ده چې زموږ مقصد هم دا دی چې موږ په کوم ځای کې سادات دي، که په پاکستان کې دي او که بهر دي، چې زموږ یو بل وپېژنو، یو پهچان زموږ جوړ شي. نو پکار ده چې موږ یو د خدمت یو جذبه په ځان کې پیدا کړو او د خپل ذاتي مفادات دپاره نه، خو چې زما د نسب به څنګه یو ځای کېږي او زه به څنګه خدمت کولی شم دپاره. که زموږ سوچ او فکر صرف د دې حده پورې محدود شي چې زما به څنګه خلک خدمت کوي، نو معلومه ده چې زموږ د نیت چې دا نیمګړی دی کې اخلاص نشته. خو زه به دا سوچ کوم چې زه به څنګه خدمت کوم. او د هغې دپاره مثال د مخکې نه موجود دی چې د دواړو جهانو سردار د چا په نوم چې موږ نن موږ یادېږو او فخر کوو چې موږ د هغه اولاد یو. ظلمونه چې ما وکتل نو هغه زما د برداشت نه خبره نوره نه کېده، چې نه کېده نو دا زمونږ مرکزي صدر سادات سماجي تحریک پاکستان سابقه د ماله دعوت د سینیر نائب صدر د عہدې راکو په سماجي تنظیم کې. نو ته ما دا چې په عمل به کوم سړی جنت ته ځي؟ زما د یو سړی دی وښي چې هغه الله وجود کړي چې زه به په خپل عمل جنت ته ځم، نور خلک به داسې ځي. عمل کوم دی؟ عمل د چا دی؟